د اختر په مناسبت یو ځل بیا حاکم ډلې ته وریادوو چې د انحصار لار تباهي ده. د اشرف غني اختریز پیغام او پر طالبانو سخت ګزارونه وایي په افغانستان کې پټه واکمني د پټ مخي شخص او د مخفي ادارې له لوري پر مخ وړل کیږي. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. ولسمشر محمد اشرف غني پر هغه څه کلکه اندېښنه ښودلې چې د ګډ افغان هویت د محوه کولو سنجول شوي هڅې بلل شوي دي. هغه د کوچني اختر پر رسېدو ولس ته په یو غږیز پیغام کې ویلي چې د هویت دا بحران چې بېلابېل اړخونه ورته کار کوي د هېواد راتلونکی له سخت خطر سره مخامخوي او ژر مخنیوی باید د ټولو لومړیتوب وي. ښاغلي غني جنګسالاران او طالبان دواړه دغه بحران په پراخولو تورن کړي چې یو ترې د قوم په نامه ګټه پورته کوي او بل د افغانانو ګډو ملي ارزښتونو ته په سپکاوي ټولنه کې بیلتون راولي. ولسمشر غني د طالبانو نږدې 2 کلنۍ واکمنۍ له ټولنیز اقتصادي او سیاسي پلوه د افغانستان د ماتې سپکېدو او شاته تګ پړاو بللی دی. د هغه په پیغام کې طالب د خفیه سازمان په نامه یاد شوي چې د افغانستان چارې تر پټمخي مشرتابه لاندې د پاکستاني مدرسو په لارښوونه چلوي. د هغه په وینا د طالبانو پټ سازمان د اقتصاد په اداره کې پاتې راغلی او یوازې نړیوالو بشري مرستو تر اوسه د لوی ناورین مخه نیولې. ولسمشر غني د طالبانو مشران تورن کړل چې د ملي عوایدو په وهلو او د وسلو او نشي توکو په قاچاق کې دومره شتمني ګټلې چې د هغې حرکتونو په تاریخ کې ساری نه لري. دا شتمني د هغه په وینا په داسې حال کې ټوله شوې چې هېواد له عمومي بېوزلۍ کړېږي. ولسمشر غني په پښتنو پورې د طالبانو تړل تېروتنه وبلله ځکه د هغه په وینا له پښتونولۍ پرته یوازې په پښتو ویلو څوک نه پښتون کیږي. هغه وویل چې دغه ډله پښتو نه کوي او یا په پښتو کولو نه پوهیږي او ورسره جفت پښتنو او نورو قومونو ته له دې امله سپکاوی هم کوي چې ګواکې د ښځو پر زده کړه او کار بندیز د هغوی د کلتوري او ارزښتونو له مخې لګولی دی. ښاغلي غني پر طالبانو یو ځل بیا غږ وکړ چې تر ناوخته کېدو او د هېواد له بشري ویجاړۍ وړاندې هغه څه ته بیرته ستانه شي چې دی یې باعزته سوله بولي. د هغه په وینا باعزته سولې ته حرکت چې 4 کاله وړاندې د اختر په اوربند پیل شوی و سبوتاژ شوی او د دې پر ځای چې طالب او ولس په غلا شي جنګسالاران له طالبانو سره سولې ته کېنول شي چې په نتیجه کې د هغو په ټکو نه سوله راغله او نه وطن آرام شو. د هېواد نازکو حالاتو ته په اشارې ښاغلي غني دا خبرداری هم ورکړی چې له ملي یووالي پرته د عمومي تباهۍ احتمال ډیر پیاوړی دی. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.